دوستانو سلام، ورځ مو په خیر. مرهون مو له یو بل پښتو درس سره ښه راغلاست کوم. په تېر درس کې موږ او تاسې تېره سوې مطلقه زمانه وویل. نن موږ پر تېره سوې استمراري زمانه باندې بحث کوو چې د تېرې سوې زمانې یو بله برخه یا یو بله څانګه ده. په دغه زمانه کې هغه فعلونه یا هغه کارونه موږ ته راښیي چې یو کار جریان لري، پای ته نه وي رسېدلی. دغه زمانه موږ د یو خاص سټرکچر په اړه چې په مطلقه زمانه کې مو لږ اشاره ورته کړې وه تاسو ته وړاندې کوو. په دې زمانه کې موږ د یو فعل حالت چې آیا دا استمراري دی که مطلق په دې توګه معلومو چې په مطلق کې خج یا فشار، دغه خجونه یا فشارونه چې تاسو وینئ پر لومړۍ څپه باندې راتلل، مګر په دې کې پر آخره هجا چې کله څپه یا خج راغللی په هغه صورت کې دغه فعل تېرې سوي استمراري زمانې ته اوړي، یعنې هغه حالت ته اوړي چې یو کار لا جریان لري. زه پرېوتم چې ته راغلې، ته پرېوتې، دی پرېوتی، دا پرېوتله، موږ پرېوتلو، تاسې پرېوتلاست یا تاسې پرېوتی، دوی پرېوتل او دوی پرېوتلې. دوستانو دا استمراري زمانه. یوازې فرق چې د مطلقې زمانې سره لري هغه دا دی چې په مطلقه زمانه کې خج پر ما قبل الاخري هجا باندې راځي او په دې کې خج پر آخري هجا باندې راځي. دا د استمراري زمانې هغه ګردان یا تشریح چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بله درسه پورې مو خدای مل شه.